अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीम साथ हसन शायद यौ ځل بیا د ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو ملګرو کو چیرته تاسو غواړئ چې موږ د هر چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورو نو دا ویډیو بالکل تر اخره پورې وګورئ او دا ویډیو بالکل مسکیپ کوئ چې تاسو ته زه دغه ټوله طریقه وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. انشاءالله په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې د دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو سمپل کولی شئ چې د هر چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. خو دا به تاسو صرف په هغه ټیم کې استعمالوئ مطلب تاسو وړوکی زوی دی یا تاسو ورور دی چې تاسو په هغه باندې صرف خیال ساتئ چې مطلب دا چا سره په موبایل باندې خبرې کوي یا د تاسو کال کوي نو صرف د ضرورت په وخت کې را تاسو استعمال کوي او د غلط کار لپاره بالکل مې استعمالوي. نو دغه اپلیکیشن ټول طریقه به تاسو ته خایم خو دینه مخکې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په خپل درځي. سمپل دا اپلیکیشن د دې لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي په فیسبوک کې چې تاسو دا کوم ویډیو ګوري د دې ویډیو د پاسه به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل دا اپلیکیشن چې کله تاسو ډاونلوډ کو ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی په یوټیوب کې کوم مرګري چې ډسکرپشن نه پیژني نو سمپل زما د ویډیو نه چې کوم لاندې دا لیکل دي په دې لیکلو باندې په کلیک واخلئ تاسو ته په ډسکرپشن کولاو شي او بیا ورته ما لیکلي اپلیکیشن لینک نو په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. سمپل چې کله تاسو کولاو کو دلته تاسو یو اپشن درکړی تاسو د کوم ملک سره تعلق ساتئ مطلب تاسو افغانستان سره د پاکستان سره یا په بل ملک سره نو سمپل دلته په کلیک واخلئ او هغه ملک په دلته سلیکټ کړئ داسې تاسو ته کایل ته سمپل تاسو بره لیکل شي مطلب زه ولیکم پاکستان نو تاسو ته کاری پاکستان دلته راغی تاسو بیا دلته کلیک کړئ تاسو ولیکئ افغانستان نو تاسو ته کاری افغانستان چې کوم زموږ سره دلته راغی دغه شان تاسو چې سم دلته سرچ کوئ نو تاسو سمپل دلته بره لیکلی هم شئ او اتوماتیکلی تاسو به دې کې لاندې کتلی هم شئ. کله چې دا تاسو سرچ کړو نو دلته به تاسو انټر ټارګټ نمبر تاسو ته کاری دلته به هغه نمبر ولیکئ کوم چې ټارګټ نمبر دی مطلب تاسو خپل سیم ته دینه کال کول غواړئ د هر چا سیم ته نو سمپل هغه نمبر به بیا دلته ولیکئ. سمپل چې هغه نمبر کله تاسو دلته ولیکو نو د دې ځای نه به سمپل لا تاسو ته ښکاري دا تاسو اکټیویټ کړئ چې کله تاسو دا د دې ځای اکټیویټ کړو نو بیا چې څوک هم په دې موبایل باندې رینګ کوي او تاسو دلته کم نمبر لیکلی وي نو په هغه نمبر به د دې نه اټومیټیکلی کال ځي. اوس که تاسو بیا وایئ چې زه واپس دا ټول سیسټم ختم کوم او په خپل موبایل باندې رینګ مطلب نه بوزم د دې نه نو سمپل له دې ځای نه تاسو واپس ډي اکټیویټ کړئ تاسو ته ښکاري د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې واپس تاسو ډي اکټیویټ کړئ تاسو ته ښکاري دلته ټول سیسټم چې کوم دی نو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې تاسو د دې ځای نه مطلب هغه ډي اکټیویټ کړئ واپس که کله تاسو غواړئ چې نور کارونه دې ماته نه راځي نو ډېر زیات سمپل او بالکل ساده سیسټم دی تاسو ته ښکاري دلته نو آنسور دغه شان ټول هر څه چې کوم دي بره په دې کې نور هم ورکوي نورې اپشن چې کوم دی تاسو هم چیک کولی شئ خو فرسټ اف آل کال چې کوم دي نو هغه د دې ځای نه صرف چې کوم دی ټول کالونه چې کوم دي تاسو د دې ځای نه فارورډ کولی شئ او بیا بره چې کوم دی نو تاسو ښکاري ناټ انسورډ کال چې کوم دی نو هغه تاسو په خپل نمبر باندې فارورډ کولی شئ یا دغه شان نور خو د ټول نه ضروري چې کوم دی نو هغه په دې کې آل کال دی نو سمپل تاسو په دغه ځای کې خپل نمبر ولیکئ بیا د دې ځای نه اکټیویټ کړئ نو په دې نمبر باندې چې څوک کمنټ کوي نو هغه به ستاسو په موبایل باندې بیا درځي او تاسو ټولې خبرې اورېدلی شئ. نو خو ګمرګرو دا د نن ویډیو کې ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ د اپلیکیشن لینک چې کوم دی دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي دا ځای تاسو ډاونلوډ کولی شئ موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.